السلام علیکم زیم صاحب زرا تاسو ګوره صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل څوک چې هم د فیسبوک پیج کریټ کوي نو د فیسبوک دی وجنه فیسبوک اپلیکیشن کې یو ډیره غټه مسله راغله ده چې د فیسبوک پیج چې دی هغه نه کریټ کیږي نو هغه لپاره موږ مختلف طریقې استعمالو یو طریقه دا ده چې موږ وی پی ان استعمالو موږ وی پی ان ډاونلوډ کو او هغه بل یو کنټری موږ سلیکټ کو او د هغه دی وجنه پیج چې دی هغه موږ کریټ کو نن په دغه ویډیو کې به تاسو ته داسې طریقه ښیم چې تاسو په بغیر د وی پی ان نه خپل فیسبوک پیج کریټ کولی شئ نو مکمل تفصیل درته په دغه ویډیو کې ښایم خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ که چېرته تاسو زموږ چینل باندې نوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ خو خوږو ملګرو اوس موږ رالو خپل د موبایل سکرین ته دې سایډ ته تاسو ګورئ اول به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته پلی سټور کې کوم لیټ فیسبوک چې دا به ډاونلوډ کړئ دلته زه سرچ کوم دلته به زه سرچ کوم لیټ فیسبوک دا تاسو ته ښکاري دا مثلا آلریډي ډاونلوډ دی دا به زه اوپن کړم دا چې ما کله اوپن کړ داسې انټرفیس به ما سره اوپن شي نو دې 3 ډاټ باندې به زه کلیک کړم او کته به راشم پیج ته د پیج باندې به زه کلیک کړم د پیج باندې چې ما کلیک کړ نو دې ګوټ کې تاسو ته ښکاري کریټ دې کریټ باندې به زه کلیک کړم نو دا تاسو ګورئ کریټ یور پیج لاندې ښکاري ګیټ سټارټډ دې ګیټ سټارټډ باندې به زه کلیک کړم دې ګیټ سټارټ باندې چې ما کلیک کړ نو دلته به راشي what do you want to name this page دلته به د پیج نوم تاسو ولیکئ دلته به زه ټیسټینګ دپاره زه ولیکم صاحبزاده پښتو سکلز او لاندې نیکسټ باندې به زه کلیک کړم تاسو بره وګورئ څه وی پی ان شي هم نه دی کنیکټ دغه شانې طریقه درته زه ښیم بغیر د وی پی ان نه دلته به زه کټګري سلیکټ کړم او بیا به لاندې نیکسټ باندې کلیک کړم نیکسټ باندې چې ما کله کلیک کړ نو دا به لږ پروسس کوي انټرنیټ سپیډ چې دی دا لږ کمزوري دی خو خیر انتظار ورته لږ ونیو کوئ نو دلته وایي چې ډو یو هیو ا ویب سایټ فار صاحبزاده سکل نو زما څه ویب سایټ نشته زه به دلته نه سکیپ کړم نو دا تاسو وګورئ ایډ ایمیج ټو دیس پیج نو لاندې به زه ډن باندې کلیک کړم نو دا وګوره سویچ صاحبزاده پښتو سکلز نو دا تاسو وګورئ بالکل په اسانه بغیر څه دی وی پی ان نه زما پیج چې دی هغه کریټ شه دا تاسو کتی شئ جی اوس به زه بیک راشم اوس تاسو زه ښیم چې دا پیج کریټ شوی دی یا نه دی کریټ شوی نو دا تاسو وګورئ صاحبزاده پښتو سکلز دا پیج چې دی دا کریټ شه نو دا شانتې بغیر تاسو د وی پی ان نه خپل پیج کریټ کولی شئ امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د نوي ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت تلوي الله په امان